بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ترمینو دا چې د وخت مناسبت په لحاظ سره دا چې د ربيع الاول میاش شرعي میاش دا شروع ده او په دې کې یو عظیم بدعت دا د اسلام د مخالفین دخانه شروع شوه دي او په دې باندې مسلمانان دوکه کوي. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محبت د مینې په خاطر په دغه موضوع بلند بحث وکړو. بس نبی صلی الله علیه وسلم دا په هر خطبه کې خپل امت او صحابه کرامو ته ویل. جابر بن عبد الله روایت رضی الله عنه روایت امام مسلم ده. د الله پیغمبر وویل چې فإن خير الحديث كتاب الله، یقینا غوره خبره چې دا د رب العالمین د کتاب خبرې ده او د الله کتاب ده. وخير الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم، بهترین هدایت او بهترین عقیده او لاره دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت ته چې کوم موږ تاسو ته خودل. وشر الامور محدثاتها، او بدترین په کارونو کې هغه کارونه دي چې هغه په دین کې نوې ایجاد شي، د الله پیغمبر صحابه کرامو نه کړی او نوې منځته راشي. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بيد الله پیغمبر فرمایي هر یو نوې کار دا چې په دین کې راشي دا بدعت او هر یو بدعت دا گمراهی ده. وكل بدعة وكل ضلالة في النار، او هر گمراهی دا په جهنم مور کې وي. اسه بزان ستړی کی دا ډېر یو جامع خبره ده او ډېره مهمه ده. ځکه بد الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هر خطبه کې دا خبره امت ته کوله. ځکه چې خپل امت ته دا ویره ورکوله چې د زمانه وخت راځي خلق به د عبادت په نوم باندې کارونه کوي خو عبادت بني، خلق به د عبادت په نوم باندې رسمونه کوي خو رسم به عبادت بني. نن سبا ګوره دا ډله په مسلمانانو کې ډېره زیاته کمه ده چې هغه بدعت ته بدعت وي او عبادت ته عبادت وي او توپیر د هغې په منځ کې کوي. د الله پیغمبر بل حدیث کې وی: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چا دې یو کار وکړو، دې یو عمل وکړو، زمونږ لارښوونه پکې نشته، زمونږ دلیل پکې نشته، زمونږ خبره پکې نشته، د الله پیغمبر فرمایي دا رد ته عبادت نه دی، دا عادت ته عبادت نه دی. اوس کرا شو نن سبا د عید میلاد النبی د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش چې کوم ورځ ده او په دې باندې کوم جشنونه کیږي. دا تاسو ګوره اکثر اسلامی ممالک اسلامی ملکونه په دغه ورځ باندې چټي کوي. 12 ربيع الاول باغی باندې چټي کوي. نن شرعي 12 ربيع الاول سعودي، نو په دې ورځ باندې چټي کوي. راشي مسلمانانو د تاریخ نزان خبر کوي دا ورځ اول چا ایجاد کړه. دا د الله د پیغمبر د پیدایش د ورځې اختر اول چا منځ ته راوړو؟ آیا د الله پیغمبر منځ ته راوړی دی؟ آیا صحابه کرامو منځ ته راوړی دی؟ آیا کدا چا راوړی دی؟ دغه تاریخ نه باید موږ او ځان خبر کو. شیخ علي محفوظ رحمه الله دا یو عالم دی، په خپل کتاب الابداع فی مدار الابتداع په 250 نمبر صفحه کې لیکي وی: اول دا کار چې رامنځته شو اول من احدثها بالقاهره، اول دا عید میلاد النبی د الله د پیغمبر د پیدایش د ورځې په ورځ باندې جشن کول، محفلونه جوړول، اختر جوړول، ودا په قاهره په مصر کې منځته راغی اول ځل لپاره. وی خلفاء د فاطمین چې د فاطمین چې د مخکې مونږ ویلو دا شیګانې وړه ده په څلورم قرن کې، یعنی په 400 دغه شانته قرن کې د الله د پیغمبر 300 کال تیر شوی دي. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت نه څه د پاسه 300 کال تیر شوی دي او څلورم قرن کې دا عمل منځته راغی. 300 کاله
د الله د پیغمبر د هجرت نه په دغه دور کې دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ورځې اخترونه عید میلاد النبی دانو اول ځل لپاره فاطمیین مې تراوړو دوی څلور اختر ایجاد کړ څلور شپږ اختره یو ته ویل دغه شان تعالی په دې کال کې به دا د ورځې موږ مناوو یو ته د الله د پیغمبر سلام د پیدایش کوم ورځ دا به مناوله او بل چې د علی زمو د پیدایش کوم ورځ هغه اختر به مناوو او بل د فاطمه الزهرا رضی الله عنها چې د پیدایش کوم ورځ هغه به جوړو او څلورم د حسن زهو د پیدایش کوم ورځ او پنځم د حسین زهو چې کوم د پیدایش ورځ او شپږم چې وو دغه وخت چې کوم د فاطمینو کوم باچاو د باچا چې کوم د پیدایش ورځ هغه ورځ الله شاد ځان د اختر جوړولې یعنی دوی د اول ځل لپاره په اسلام کې په خپل ملک څه وکړو شپږ اختر دغه شان د دوی ایجاد لو په دغه اخترونه به کول روسته به څه وخت راغی چې الافضل فناو معنی یو کسو اگر اوله کې د قومندان د لخرو هغه د شپږ ولا اختر ول استختم کړي ارڅ ول استختم کړو به روسته پیړۍ کې داس یو کس راغی 1540 کال کې الامر باحکام الله وتعالى اگر اوله کې بیت دغه شاته د الله د پیغمبر چې دا کم دا شپږ اختر وی دا بیت جوړ کړي او به په وخت زمان سره دا ختمېدلې کمزوري کېدلې خو به یو ظالم انسان راغی د اربل په ښار کې اربل ښار ته وی الملك المظفر ابو سعید وتعالى الملك المظفر ابو سعید هغه په وسوا اوم قرن کې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپږ سوا کال تیر شوی د اوم قرن کې دا راولګېدو او نور اختر ختم نکلی او د عید میلاد النبی چې کوم اختر د جشن جنن سبا کوم عام دي دقه پرې خود بس اول دغه وخت نه دا حالت روان دي وسته د پاسه سوارل سوا کار د الله د پیغمبر تیر شوی دی وسم دغه شی روان دي او به د اخره کې اوله کې دغه خبراخه کوغه قسم رنگونه ورکړو نو وسم مغه جشن او هغه عید میلاد النبی د الله د پیغمبر د پیدایش کوم ورځ ده هغه وسم پاتې ده مقصد دا اول چا مل تراوړو په څلورم قرن کې دا مل تراغه څلورم پیړۍ کې دا اول ځل لپاره مل تراغه دا د الله د پیغمبر نه دی کړي دا صحابه کرام نه دی کړي خلفای راشدین نه دی کړي باغ قرون ثلاثه غدري پیړۍ چې بهترین دي صحابه دي د الله د پیغمبر د ور دي صحابه د ور دي د تابعین د ور دي د تابعین د ور دي باغ کې دا شي نه شوی څلورم قرن کې د امن تراغله دي او ورسته د ظالم اربل خال کې مې تراوړو الملك المظفر ابو سعید هو سوا دغه شانته په ووم قرن کې مې تراوړو او سمغه پاتره مسلمانان باغې باندې روان دي آیا تاسو د دین د زموږ تاسو نه چرته د دین شګېدل حذیفه زمو وی بكل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها بهر عبادت چې د الله د پیغمبر صحابه کرام نیوی کړي چې دا عبادت دی هغه عبادت نه هغه باندې کوي نو دا عبادت نه دا کول نه پکار امام مالک رحمه الله فرمایي فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دين لا يكون اليوم دينا برخصه وینا کله و هر هغه شی چې د الله د پیغمبر په زمانه کې دین نو هر هغه شی چې د الله د پیغمبر په زمانه کې دین نو عبادت نو شوه نو ولا يكون اليوم دينا نن ورځ ما دین نه دی منګه دین په دین ته پیژنو منګه سند چا پیژنو د الله د پیغمبر الله پیغمبر چا راوړل جبرئیل علیه السلام هغه چا نه وړل د الله رب العالمین نو هر هغه مساله چې د الله د پیغمبر په وخت کې عبادت نو لا يكون اليوم دينا نن منګه دین په شکل باندې نه پیژنو نو عید میلاد النبی دا څلورم قرن کې راغلی منګه دین نه پیژنو کو څوک کې بدعاتو کې اخته دي او بکر صدیق چې وو رضی الله دا د دوشنبه ورځ او دولسم ربیع الاول سحر ټیم کې صحابه کرام راوته وته ویرا ان محمد القدمات اے خلکو محمد رسول الله وجل شوی دی هغه مر شوی دی داغه د دنیا نه تعلق کټ شوی دی وفاظلمت الدنيا على المسلمين دغه ورځ په ټول مسلمانانو باندې دنیا تورتم شو تیار شو ادا ظالمان لګيږي په دغه ورځ باندې هغه جشنونه کوي هغه خوشاله نه کوي هغه الواغان تقسیمي هغه د شانته په جمعهتونو کې د عبادت په ځنه کې رقصونه کوي ګډاګانې کوي او حال دا او بکر صدیق په دولسم ربیع الاول د سحر په ټیم کې صحابه کرام تراوزی او ته اعلان ک ان محمدن قدمات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وفات شوی دی نو تاسو چې مسلمانانو چې په نوم باندې ځان ته مسلمانانو وي او تاسو
سره لګي اختر کوي د الله د پیغمبر د پیدایش په ورځ باندې اختر کوي په دغه ورځ باندې چې د الله پیغمبر پیدا شوی دی په دغه ورځ به مړ شوی هم دی چې ته هغه پر اته په ورځ باندې خوشاليږي هغه به تر ته په ورځ سره سکے په دغه ورځ باندې هغه خوش پیدا شوی هم دی او ودر شوی هم دی بل مسلمانان دا خبره یا ساتل پکار دی عبادت دا توقیف دی توقیف دیګه به د ځان رائے د ځان سوچ د ځان فکر دا نه چلے هغه شی چې هغه عبادت ته عبادت څه ویل کیږي الله پیغمبر او الله موږ ته دغه شانته هغه لار خودلی نو هغه دغه شانته عبادت ته عبادت کوم یو دی عبادت هغه د چې ان شرع ما شرعه الله ورسوله صلی الله علیه وسلم عبادت هغه چې الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته خودلی ابي علماء لیکي وان كل عباد تركها النبي صلی الله علیه وسلم مع وجود مقتضي لها وهر عبادت چې هغه د الله پیغمبر پریخي کړي ني حال دا چې غوښتنه کیږي چې دا باید وشي خدای الله پیغمبر نه دی کړی موږ باغ نه کوو هغه بدعت ته او مذمومه بدعت ته او دا غیر ځان ساتل پکار دي لکه یو دا غیر د محمد رسول الله الله پیغمبر سره محبت د الله پیغمبر سره محبت پکار دی هغه چې کوم ورځ پیدا شوی دی نو دغه شانته او دغه چې کوم ورځ باندې را لګیل شوی دی دا ټول تقاضا ده دی چې دغه زمانو قدر وشي په کوم ورځ پیدا شوی دی په کوم ورځ باندې دنیا ته راغلی دی په کوم ورځ باندې پیغمبر شوی دی دغه شانته دا ټول غوښتنې دا کوي چې دغه ورځ قدر وشي دغه وختونو قدر وشي او موږ یې ځکه نه کوو ځکه چې د الله د پیغمبر دغه شانته قدر خپل ځان ته معلومو صحابه کرامو ته معلومو نه د الله پیغمبر دا کار کړی دی نه صحابه کرامو دا کار کړی دی نه دغه شانته خلفای راشدینو دا کار کړی دی نه تابعینو دا کار کړی نه تبع تابعینو دا کار کړی دی نو موږ تاسو ولو او ګور صحابه کرام به څه کول هغه به را لګیدل په خپل وختونو کې دا ملکونه به فتح کول هغه به را لګیدل په خپل وختونو کې به د کافرانو سره جنگونه کول دا غوي سره به دا شان د جنگونه کول دي ته ویل کېږي اسلام اوس راشه اشیاء زه ته وګوره چې زما او استاد د الله د پیغمبر سره محبت دې کوي اشیاء ته محبت دې الله پیغمبر چې وفات شو عائشہ زه پیغله پاتې شو څه د پاسه تلويخ کاله هغه کونډه ژوندۍ تیر کړه کونډه ژوندۍ تیر کړه او دا غینه چرتم دا ثابت ندي چې هغه د الله د پیغمبر د پیدایش په ورځ باندې هغه اختر کړی او هغه د خوشحالي کړی آیا دا غي محبت د الله پیغمبر سره زیاته کوم ما سره محبت زیاته دا غي زیاتو هغه بیبیوا په بیبیانو کې هغه ته ګرانه هغه پیغله بیبیوا او د الله د پیغمبر سره انتهایی زیاته محبت څه د پاسه تلويخ کاله د الله د پیغمبر نه روسته هغه تیر کړی دي او چرتم دا غي دا ثابت نه دي چې هغه د الله د پیغمبر هغه د پیدایش ورځ باندې اختر کړي او خوشحالي دي کړي کیره زما د شی او عظیم خاون پیدا شو نو ما تاسو څنګه وکړو په کوم دلیل باندې کوو بشیر ابراهیمی رحمه الله وعلم دی هغه خپل اثارو کې لیکي وان محمد صلی الله علیه وسلم یطالبکم باقامه الدین لا باقامه المولد وی خلکو دا خبره یاد ساتي یقینا محمد صلی الله علیه وسلم تاسو نه دا غواړي چې د دین اقامت وکړي د دین ودرول وکړي دین ژوند کوي منځونه کوي عبادتونه کوي سر الرحمن کوي حجونه کوي جهادونه کوي د الله پیغمبر تاسو نه دا نه غواړي الکه زما د پیدایش ورځ باندې اخترونه کوي زما د پیدایش ورځ باندې تاسو دغه شان د الواګانې تقسیموي زما د پیدایش ورځ باندې تاسو دا کارونه کوي د الله پیغمبر موږ تاسو نه غواړي چې خلکو هغه دین او اسلام چې قرآن او سنت دا ژوند کوي هغه دا نه غواړم چې تاسو زما ورځ دغه شان د ژوند وساتي علامه صالح الفوزان ذکر کوي وی ګوره وی د الله پیغمبر سم دا د پیدای دا ورځ من اول وی دا بالکل باطله ده حرام ده په اسلام کې نشته ده د څلور وجوهات الوجنه لنډ ویما یو دا چې انه بدعه فی الدین وی دا په دین کې بدعت ته اس اصل په دین کې نه لري او هر یو بدعت دا گمراهی به چرته دا بر جهنم پور کې وي وی دویم دا چې دا مشابهت د نصارا او سره د الله پیغمبر دا د پیدایش باندې اختر کول د دې جشنونه کول پیدا د اهل د نصارا سره مشابهت دي ځکه نصارا چې هغه د عیسی السلام د پیدایش په ورځ باندې کوي هغه اختر جوړي دا غیر مشابهت د موږ دین باندې کړی او دریم دا چې په دې ورځ باندې دوی چې کوم جشن کوي په دې ورځ باندې ډیر زیات منکرات او ناروا کارونه کوي او غټ ناروا به دا کوي چې د الله سره شریک جوړي د الله د پیغمبر سره په نوم باندې وایي یا رسول الله یا محمد او دا شنور اوازونه کې د الله سره شرکیات جوړي او دې قصیدې دې شعرونه په خپل د جشنونو کې وي چې هغه د شان شرکیات دي د الله د پیغمبر هغه شان ناخلي او د الله نه بلکې یو ځای کوي د الله سره بلکې د الله نه اوچتي نو په دې خاطر باندې حرام دي
او بل څلورمه خبره کې دا ده چې زمونږ استاد په اسلام کې صرف دوه اختر دي یو ته ویل کېږي عید الفطر بل ته ویل کېږي عید الاضحى وړو کې اختر او غټ اختر دا زمونږ استاد اختر دي نه زمونږ استاد په دین کې اختر نشته دي نه برد شته دي نه د پیدایش شته دي نه د الله د پیغمبر د پیدایش شته دي اس اختر دا زمونږ په دین کې نه صرف دوه اختر دي یو ته ویل کېږي وړو کې اختر او بل ته ویل کېږي غټ اختر شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله ذکر کوي مجموع الفتاوا کې بلا ساعات للعباد ولا نجاة في المعاد الا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ډیره ښه خبره کړله او لکه چول پکار دي وې خلکو د بندگانو د پاره هیڅ کامیابی خوشحالي په دنیا کې نشته ده او د غشان د په آخرت کې هیڅ نجات نشته ده الا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مگر په تابعداري د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې کچره چا د الله د پیغمبر داغه د نقشې په معنی ژوندۍ تیروله بل جون دي هغه په شان ته تیرو او د الله د پیغمبر تابعداري کوله دا دنیا د غشان د کامیابی ده او هغه آخرت چې کوم مزل له سفر دي ځان لواله دي هغه د غشان د کامیابی ده الله دې خبرو متاسلام کو توفیق راکړي د هر قسم بدعات د الله د موږ حفاظت وکړي اخر خاتمه د موږ په ایمان او توحید صلی الله علی نبینا محمد ربي لا أرجو ملاذا آمنا إلا حماك